السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا. عربي زده کړئ آنلاین مرکز ته راغلاست. نن د عربي ګرامر یا قواعد برخه کې دویم درس دی د نحو الواضح کتاب څخه. درس پیلول نه مخکې هیله کوم یوټیوب چینل سبسکرایب ځنګل کړئ کړئ آل وکړئ کړئ فیسبوک کې زموږ عربي زده کړئ آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. ها تیر درس کې مونږ ویلو جمله مفیده څه ته وایي. هغه تاسو ښه پوه شوئ چې جمله مفیده څه ته وایي. مونږ مکمل تعریفونه کړي ول. جمله مفیده هغه ده الترکیب الذي يفيد فائده تامه چې مکمله فائده ورکړي هغه ته جمله مفیده وایي. اوس دلته عملی دا ډیر مهم هغه دی کې تاسو پوهیږئ چې مونږ باید کم درس چې ویل هغه دلته عملی وایو. ها اقرا تمرينات. اول تمرين اقرأ الأمثلة السابقة وبين عدد الكلمات في كل مثال. ويتیر شوي مثالونه وایي او هغه کې کلمې معلومې کړئ چې څو کلمې لري. موږ اوس راځو دلته وایو البستان جمیل. دې کې څو کلمې دي؟ تاسو وایي دوه کلمې دي، یو البستان بل جمیل. البستان جمیل نو دا چې جمله مفیده موږ ویلي ول چې د دوه ترکیب یا زیاتونه جوړه شوې دي جمله مفیده. نو دې کې اول تمرین کې وایي چې دې کې معلوم کړئ چې څو کلمې دي. دې کې دوه کلمې دي. الشمس طالعه. دې کې څو کلمې دي؟ دوه کلمې دي. شم علی ورده. دې کې څو کلمې دي؟ څو ترکیب دي؟ درې دي. دې کې شم علی ورده درې. بل دې کې څو دي؟ قطف محمد زهره. دې کې درې دي. يعيش السمك في الماء. دې کې څو دي؟ يعيش السمك في الماء. دې کې درې دي. في حرف جر دا ما پورې اړه لري. يعيش. يكثر النخيل في مصر. يكثر النخيل في مصر. دا فی ترکیب کې نه راځي، بیا وروسته جملو کې پوهیږئ چې پوره معنا ورکړي. اوس موږ وایو فی مصر فی مصر فی مصر په مصر په مصر په مصر دا معنا ورکړي. که موږ دا یکثر النخیل پاکو صرف فی مصر پریدو نو دا نه فی مصر پورې نو دا درې ترکیب دي یا درې کلمې دي. نو دا تمرین حل سو. ها دویم تمرین ترازو اقرأ الجمل الآتية وبين الكلمات في كل واحدة منها. و دا لاندینی راتلون کې جملې وایي او کلمې پکې بیان کړئ هر یو د دغه څخه. اوس السماء ممطرة. ها السماء ممطرة دا چې شو جمله مفیده ده او کنه ده؟ هو ده. السماء ممطرة سما یو کلمه هغه بل کلمه. السماء ممطرة اسمان بارانی دی. اسمان بارانی دی. دویم الحديقة جميلة. الحديقة جميلة باغچه خایسته ده یا باغ خایسته ده. الحديقة یو کلمه یو ترکیب، الجميلة بل ترکیب. ها بل ترازو. دریم ينقطع المطر. ينقطع المطر باران دریږي. ينقطع المطر چې کیږي باران دریږي. بل څلورم يسير السحاب. يسير السحاب څه معنا ورکوي؟ اوریز روانېږي. يسير معنا روانېدلو ته وایي. يسير السحاب د اسمان کې به هم کتلي کني اوریز روانې وي. يسير السحاب اوریز روانېږي. پنځم تطلع الشمس. تطلع الشمس لمر راخیږي. تطلع الشمس لمر راخیږي. بل تجف الارض. تجف الارض زمکه وچیږي. تجف الارض زمکه وچیږي. دا یو نو ګوره زمکه وچیږي په دې معنا باندې خو فائدہ پوهیږي کنه. زه وایم زمکه وچیږي نو ته په مطلب پوهیږي نو دا جمله مفیده ده. بل راځو الطائر فوق الشجره. مرغۍ دی ونې د پاسه ده. الطائر الوتون کې د چی د پاسه ده؟ د مرغۍ د ونې د پاسه ده. بل يقطف علي الازهار. يقطف علي الازهار. علي چې کوي؟ ګولانش کوي. يقطف معناش کول ته. يقطف علي الازهار. ازهار جمع د زهر یا زهره ده نو ازهار ګولونو ته وي جمع ده. يقطف علي الازهار. علي ګولانش کوي. بل يلعب الغلمان بالكره. يلعب الغلمان بالكره. ځوانان وی چې کوي په توپ سره لوبي کوي. غلمان دلته ځوانان معنا ورکوي. غلمان يلعبوا لوبي کوي. الغلمان ځوانان الکان بالكره په توپ سره. کره توپ ای فوټبال توپ ته وي. ينزل المطر من السماء. ينزل المطر من السماء. باران د اسمان نه راوریږي. باران د اسمان راوریږي. ينزل راوریږي.
المطر ما باران من السماء د اسمان نه. ښه تصير السفن في البحار، تصير السفن في البحار کښتۍ په دریابو کې چې کېږي چلیږي روانېږي چلیدل. تصير السفن في البحار کښتۍ یا کشتۍ په څه شی په دریابو کې روانېږي تصير روانېږي. بل يشتد البرد فوق الجبال، يشتد البرد فوق الجبال د غرو د پاسه ساړه یا یخ زیاتیږي په غرونو کې يشتد زیاتیږي البرد یخ هوا فوق الجبال د غرونو د پاسه. دا تمرین حل شو دې کې چې نول. دریم ترازو ميز الجمل المفيدة في التراكيب الآتية، ميز وجمله مفيدة د لاندې ترکیبونو کې معلومه کړئ. ليس الجو، ليس الجو ذ تاسو نه پښتنه کومه ام دا اوس وای ليس الجو جمله مفيده ده او کنه ده. مثال ذو ما ده ولده ځکه دلته دوه ترکیبونه راغلي دي ليس او الجو. موږ د دې په تعریف کې ویلي ول د جمله مفيده چې د دوه ترکیبونو یا ځان نه جوړیږي نو دا دوه ترکیب دي. دا سوال صحیح دی که غلط؟ غلط دی. موږ ویلي چې پوره معنا ورکړي ليس الجو هوا نه ده هوا نه ده هوا نه ده دا څه معنا ورکړي مکمله معنا ورکړي نه نو دا چې جمله مفيده نه ده. موږ ویل چې مکمله معنا ورکړي. بل اکل فرید، اکل فرید فرید خواړه وخوړل فرید خوړل وکړل اوس دا جمله مفيده ده او کنه تاسو وایي هو ځکه مکمله معنا ورکړي اکل فرید. بل القطار سريع، القطار سريع ریلګاډی تیز دی ریلګاډی تیز دی ریلګاډی تیز دی. بل ان اجتهدت، ان اجتهدت کتا کوخخ وکړ ان اجتهدت کتا کوخخ وکړ کتا کوخخ وکړ. دلته اوس دا جمله مفیده ده او کنه ده؟ رښتیا ما خو تاسو ته بیخي کورنۍ دنده درنه کړه دا ټول ما ویلي دا څلور دانې په تاسو ته کومنټ کې وایم چې کوم مشکل هغه تاسو ته پریدم. ان اجتهدت یو مثال می پاس نقل درکو په هغه کې کپوشي بیا په دې پويږي چې جمله مفیده چشته وای. دا نور جملې هله کوم کومنټ کې تاسو وایي چې دریم تمرین سالورم پنځم شپږم کومه جمله مفیده ده کومه نه ده. مقصد جمله چې پوره معنا ورکړي هغه جمله مفیده ده چې پوره معنا ورنکړي هغه جمله مفیده نه ده. سالورم تمرین ترازو اجعل كل مثالا من الأمثلة الآتية جملة مفيدة بوضع كلمة ملائمة في مكان الخالي. دی لاندې جملو کې وای چې ورکړي خانه خالی ورکړي دا تاسو دینه وای جمله مفیده جوړ کړئ په مناسبو کلمو سره. یو دوی زویم نور تاسو ته وایم تاسو ته کورنۍ دنده در کوم کومنټ کې ولیکئ. اول ده العصفور القفص مرغی او قفص ده. نو دلته موږ چې راولو چې دا مناسبه جمله راسو مرغی قفص مرغی په قفص کې ده د څه صحیح را دي. العصفور چې فی القفص العصفور فی القفص مرغی په قفص کې ده دا حل شو. بل الولد الفاکهه ماشوم یا هلک میوه نو په میوه چې کوي خو خوري کنه الولد یاکل الفاکهه الولد یاکل الفاکهه هلک میوه خوري. بل دریم دا نور به تاسو ته کورنۍ دنده درکړم څه نظر مو دی؟ بس چې کوم مشکل هغه درته زه وایم کومنټ کوئ چې څلورم تمرین دغه شمیره جواب څه دی زه درته درکوم جواب درکوم او هیله کوم چې کومنټ کوئ. دا تمرینونه دی په خاطر پریدم چې تاسو دا وګورم چې څوک درس وي او کنه. پنځم تمرین ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة مركبة من كلمتين. وهر كلمة من الكلمات الآتية دا لاندې کلمو څخه کېږدئ ضع کېږدئ في جملة مفيدة مفيده جمله کې مرکبه چې مرکب شوی ترکیب شوی جوړه شوی من کلمتين د دوو کلمو څخه. د تاسو کورنۍ دنده الحديقه الشجره الازهار الشمس دې سره یو بل کلمه راوړئ بس جمله مفیده کیږي. الشجره سره یو بل کلمه راوړئ جمله مفیده کیږي. دلته درته من کلمتين چې دوه کلمې وي خلاص دا می تاسو کورنۍ دنده شو. کټولم یو ورقه کې ولیکل ټلګرام کې
کومنټ کې را ولېږئ. ښه اوس دلته درته وایي ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة مركبة من أكثر من كلمتين. و دغه لاندې کلمې جمله مفیده ترې جوړه کړئ خو چې دوه کلمې نه وي درې وي یا من اکثر کلمتين ښه د دوو نه زیاتې وي. مثال دلته درته درکومه ګوره قطف محمد زهرة ګوره درې کلمې شوي داسې نه البستان جمیلا دا دوه دي نه د دوو نه زیاتې وي دا مې تاسو کورنۍ دنده شوه. مثال به ما ته زه درکوم علي يشرب الماء علي وبسكي دا یو مثال حل شو. الفاكهة أبي يشتري الفاكهة پلار می میوه اخلي أبي يشتري الفاكهة دا دوه نور تاسو. شپږم تمرين ائتي بثلاث جمل كل واحدة منها مركبة من كلمتين وبثلاثة بكل منها ثلاث كلمات دا تاسو دا پریدي دي. ودري جملې راوړي جمل كل واحدة منها چې هر یو دغه جمله مرکبه چې دا ترکیب شوی من کلمتين د دوو کلمو څخه وبثلاثه یا د دریو څخه بكل منها ثلاث كلمات هر یو د دینه درې کلمې وي ثم بثلاث كلمات بیا درې کلمې بكل منها اربعه كلمات بیا څلور. نو یعنی مرکبه من کلمات چې هغه مثالونه راوړي درې مثالونه راوړي چې دوه کلمې وي درې مثالونه راوړي چې درې کلمې وي پکې او درې مثالونه راوړي چې څلور کلمې د جملې مفیده وي. دا مثالونه تاسو ولیکئ چې کوم کې مشکل تا کومنټ کې وای د تاسو ته وایم اجزاء الجمله په دریم درس کې ان شاء الله وایو. ک د تمریناتو کې ارث مشکل وي کومنټ کې مونږ ته وای او درسونو په اړه نظر ورکوي که څه مشکل وي مونږ ته وای هغه زه حل کوم او ان شاء الله خپل وس مطابق چې څومره زما یاد وي هغه تاسو سره شریکوم او که نور ګرامر زیات کوم مثال کوم هغه کې ډیر تشویش وي جمعات ملا صاحبان دي کې ډیر تکړه دي یو هغه ورته وای هغه تاسو ته جواب درکړي او که دغه درسو کې څه مشکلي کومنټ کوي دي کې ان شاء الله جواب درکو. نو ډیره مننه تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم دعاګانو کې میاد ساتئ خو خو لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.